اخ کچېرې ځمکې خبرې کولای شوه. ژباړن داود لټون. اخ کچېرې ځمکې خبرې کولای شوه، هغې به له دردونو څخه په چیغو چیغو ژړلي وای او خلک به یې مجبوره کړي وای چې بخښنه ورځینې وغواړي. شاید ځمکې خلکو ته داسې ویلي وای: زه ستاسو میره یعنې د پلار دوهمه میرمن نه یم، بلکې زه ستاسو یوازینۍ سکه مور یم. زه تاسو ته سندرې وایم، ډوډۍ خوراک درکوم، ګرم او تاوده مو ساتم. خو تاسو مې ولې سوځوئ؟ تاسو مې د څه لپاره په چاودنو ورانوئ؟ زه د پیړیو راهیسې د سولې او امن په ارمان کې یم. زه د پیړیو راهیسې د سولې او امن په انتظار کې یم. اخ کچېرې ځمکې خبرې کولای شوه، هغې به خلکو ته داسې ویلي وای چې د ماشومانو په اړه مو فکر وکړئ. دوی په ډېره اسانۍ سره وژل کېدای شي، اما په ډېره سختۍ سره د نړۍ په ناارامه سپینه رڼا کې لویېږي. تاسو به هیڅ شی ونه ژغوري چې کله په لنډه شیبه کې په وینو لړلې خونړۍ توره د ځمکې په قوره کې تر تاسو در ورسیږي. تاسو پوهیږئ څه به وشي چې که په ناڅاپي ډول سره د ماشوم هغه وروستنۍ چیغه او ژړا وانورئ؟ ای ژوندیو وګړو، د دې په اړه فکر وکړئ. اخ کچېرې ځمکې خبرې کولای شوه، شاید خلکو ته یې داسې ویلي وه چې دښمني کول نوره مه کوئ، دښمني بس ده. آیا دا غوره نه ده چې په نړۍ کې په سوله کې ژوند وکړئ؟ آیا دا غوره نه ده چې خپله ځمکه د وفاداره او ځلانده لمر تر چتر لاندې وساتئ؟ وګورئ، تاسو پر ما کې کرهنه کوئ او تاسې پر ما د پاسه ګرځئ. قسمت ستاسو برخلیک د تل لپاره زما سره تړلی دی. اخ کچېرې ځمکې خبرې کولای شوه، هغې به خلکو ته داسې ویلي وای. په درناوي، داود لټون.